السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دریم سوال دی ګران ورور دا کړی وو چې آیا دا ولور اخیستل په شریعت کې څنګه دی او بیا چې دا ولور واخیستل سي دا د چا حق دی، آیا لور ته به ورکول کیږي که نه؟ نو ګران وروره د شریعت ته نګاز که ولور اخیستل بالکل جایز دی. حتی کتابونه وایي چې هغه وایي نکاح بې له مهره چې وسي نو په هغه کې به مهر مثل واجبېږي، او که ګر سره داسې وکړي چې مهر نیستي کې لا هم نسي نیستي کولی مهر مثل به ورکوي. اوس چې دا مهر واخیستل سو رښتیا هم دا د ښځې بدل دی، نو د ښځې حق دی، بل څوک حق نه لري. نو که هغه ښځه یا پلار یا ورور یا خپل میړه ته بیرته وروبخښي نو بخښلی سي، او که نه بخښي غواړي یې غوښتلی سي. مګر دا هم څه ضرور نه ده چې خامخا بیا د هغې په لمن کې ورږدې او بیا به ورته وایه چې را بخښلي دي دي که دې نه دي. که ته دا مهر د هغه څخه رااخلې د دې دپاره کور پکې او دا لور یې ویني یا دا خور یې ویني باس نه کوي نو دا هم اجازه بلل کېږي، ځکه په شریعت کې اجازه چې ده هغه ډېر قسمونه ده. صراحتا اجازه هم ده، ضمنا اجازه هم ده، عرفا اجازه هم ده. نو دلته زموږ ستاسو په ملک کې دا عرف اصطلاح ده چې ولمر پلار یا ورور راوړي بیا د دې په کور کې مصرفوي، نورې پیسې که خوري هم دا یې ویني چې دا غوښتنه نه کوي نو ما او تا په هغه مابینځ کې کار نه لرو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.